څومره ښکلی د انسان پیدا که ربه او څومره ګران د څنګه سان پیدا که ربه هر یو رګ د پټ په غوښه کې لښتې کو او په سرو وینو د روان پیدا که ربه چې ردو بدلې دي زمونږ د تقدیرونو کرښې ردو بدلې دي زمونږ د تقدیرونو کرښې او خدای پاک راښکلي د پخو پخو رنګونو کرښې لا مو په خیال کې پټ پټونې او شلغاتې شته دی او اوس خو هم راکاږو د چنو په دیوالونو کرښې او د مقطع هغه مخکینی مصرع زمانه یې خو دویمه داسې وه چې سله راکاږې سمندر ته په موجونو کرښې دا یو څو شعرونه دي چې غونډه به زمونږ د پسرلي وه سمندره چې غونډه به زمونږ د پسرلي وه سمندره او په سر باندې به ستا ذمواري وه سمندره چې غونډه به زمونږ د پسرلي وه سمندره او په سر باندې به ستا ذمواري وه سمندره او بې وخته رانه ځې لا د ځواني وه سمندره او دنیا نه آخرت ته د تادي وه سمندره بې وخته رانه ځې لا د ځواني وه سمندره او دنیا نه آخرت ته د تادي وه سمندره پروس کال په 21 اپریل وی په پروګرام کې باقی دی دغه یو کال زندگی و سمندره پروس کال په 21 اپریل وی په پروګرام کې او باقی دی دغه یو کال زندگی و سمندره د نور دراختو سره د مرګ आवाज د خور شو د نور دراختو سره د مرګ आवाज د خور شو درناک د ماتم ورځ د خیالي و سمندره او مقدار د ډیر زیات کم خو معیار د سم اوچتو مقدار د ډیر زیات کم خو معیار د سم اوچتو په عمر درنه مشر شاعري و سمندره او یو دوه ټپیزې دي چې کوڅې دې پرېښودلې شاړې کوڅې دې پرېښودلې شاړې او په آخري ډګر ولاړې کړه د کم خواته انغاړې او په هغه لاره رانه لاړې په کومه لاره چې تا زه نه پرېښودم او داسې ورځ هلته اسلام آباد کې هلته تېرې کړې هسپتال کې وی چې ورځې بهر دې تېرې کړلې لارې وړو درته څارلې خاموش رالې ورلغلې او دلاسه نشي ورکولې بچي دې کټ ته د داجي چغې وخي او دغه آخري دغه ټپۍ زه به بیا وکړم په زاهد صاحب پروګرام کې چې مې کړې وه چې زړه په لمبو کې ځان رانغاړي د یار د سترګو دیدن غواړي په قبر شنه دي شو ورخاړي په ژړا هغه سترګې جاړي چې د محفل یارانې تورې خاورې شي ګلونه درته قبر کې زرغون شه سمندره باقی عمر دې هلته په سکون شه سمندره ګلونه درته قبر کې زرغون شه سمندره باقی عمر دې هلته په سکون شه سمندره جنت کے مخلوق درلا غواړم دا مولانا جنت کی مخلوق درلا غواړم دا مولانا جنت کی مخلوق درلا غواړم دا مولانا خوبونه دې د حروفا سنگل شا سمندرا باقی عمر دې هلته په سکون شا سمندرا ګلونه درته قبر کې زرغون شه سمندره باقی عمر دې هلته په سکون شه سمندره کړکۍ درته کلاو شه د جنت نه دغه سوال کړم کړکۍ درته کلاو شه د جنت نه دغه سوال کړم کړکۍ درته کلاو شه د جنت نه دغه سوال کړم لحد درته پراخه په میلیون شه سمندره لحد درته پراخه په میلیون شه سمندره باقی عمر دې هلته په سکون شه سمندره دا ستا برکتونه دي رب ستا په خاندان کړي دا ستا برکتونه دي رب ستا په خاندان کړي دا ستا برکتونه دي رب ستا په خاندان کړي
بل ستا غوندې شاعر پکې پیدا شا سمندره بل ستا غوندې شاعر پکې بیرون شا سمندره باقی عمر دې هلته په سکون شا سمندره گلونه در تا قبر کې زرغون شا سمندره باقی عمر دې هلته په سکون شا سمندره د مرګ پیاله بار سړی ګوټي خلاصي تینشتا د مرګ پیاله بار سړی ګوټي خلاصي تینشتا د مرګ پیاله بار سړی ګوټي خلاصي تینشتا خیسته ځوانان یوړل رک بیلتون شا سمندره خیسته ځوانان یوړل رک بیلتون شه سمندره باقی عمر دې هلته په سکون شه سمندره ګلونه در ته قبر کې زرغون شه سمندره باقی عمر دې هلته په سکون شه سمندره ته مخکې قافله کې لاړې منګ درنه رستو ته مخکې قافله کې لاړې منګ درنه رستو ته مخکې قافله کې لاړې منګ درنه رستو نادر وای ملګرو ته راستون شه سمندره مننه جی نادر وای ملګرو ته راستون شه سمندره باقی عمر دې هلته په سکون شه سمندره ګلونه در ته قبر کې زرغون شه سمندره باقی عمر دې هلته په سکون شه سمندره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول په سټیج باندې ناستو ډېر زیاتو قدرمنو مشرانو وطنفال پښتوفال او په پندال کې ناستو مشرانو همزولو کشرانو په جمع سره السلام علیکم دا نن چې تاسو دا خلک دلته یې نه چې دا راغونډ شوي دي نو دا زمونږ د یو ډېر ښه ملګري د یو ډېر ښه انسان په تعزیتي غونډه کې راغونډ شوي دي او دا غونډه زمونږ یو داسې انسان را جوړه کړې ده چې هغه په خپل ذات کې یو پوهنتون دی د هغه ذات چې کم دی دا د پوهنتون نه کم ځکه نه دی چې هغه دا خلک په یو پیړۍ کې پیلي دي نن موږ د مختلفو ځایونو نه راغونډ شوي یو راغلي یو اقبال لاله به تاسو ډېر ښه پېژنئ ستاسو کلیوال دی تاسو سره نږدې دی اقبال لاله چې کله ما ته د سمندر صاحب د دغه سوال جواب وکړو د مړینې الله ګواه دی زه په بل ځای کې یم ډېر زیات خفه شوم تاسو دا خلک چې کوم دي زمونږ د عام خلک زه به یو څو خبرې کوم زه کلام نه یم خو زما دې خبرو ته به غوږ دی لالا ما ته ووایي چې ته به داسې کار وکړې چې ته کلام مه لیکه خو ته راشه ته یو څو خبرې وکړه نو ما کلام نه دی لیکلی زه یو څو خبرې کول غواړم زمونږ المیه دا ده چې زمونږ چې کم ملګری لیکوال وي یا شاعر وي نو زمونږ په معاشره کې هغه لیکوال او هغه شاعر ته څه په عجیبه غونته کې نظر کتلی کېږي د بده مرغه زما د پښتنو ذوق چې کم دی نو په 100% کې به زما په خیال په 3 یا 4-5% کې نه وي زما بدقسمتي دا ده چې زما ماشوم زما بچی اوس په پښتو نه پوهېږي اګه پښتو وای خو هغه چې کوم سکول ته زما د مشران لیږي څوک چې مشران لیږي نو هغه سکول کې هغوی پښتو نه پړاوي زما د نصاب د پښتو وتې ده زما ماشوم پښتو نشي ویلی زما ماشوم پښتو نشي لیکلی نو زما په ماشوم کې به د پښتو د شاعرۍ ذوق در کمه راشي زمونږ د بده مرغه
تاسو ته یو خبره یادی چې شاعر پیدا کیږي، شاعر جوړیږي نه، شاعر پیدا کیږي. تاسو به د هر څه یونیورسيټیانې لیدلي، د هر څه مدرسې به هم لیدلي، خو هېچا به د شاعرۍ مدرسه نه لیدلي. په یو ځای کې به د شاعرۍ یونیورسيټي نه وي. نو شاعر چې کوم دی، شاعر د قام سترګې دي. لالا چې کوم دی نو دا زه د هغې اتیانو نه راځم، زما دا ملګری چې کوم دی د هغې لورخوړ نه راځي، او موږ د هرې میاشتې په آخري تاریخ د لالا سره خامخا دلته حاضري کوو. لالا چې کوم دی، لالا په پښتو پوهیږي، پښتو کوي او پښتو یې کړې ده. تاسو چې دا خلک مننه یلته ما لالا ته څو پیرې وې زمونږ چې څونه ملګري وفات شوي دي، نو لالا د هغې ځي خلکو له، د هغې شاعرو خپلو خپلوانو له دومره مینه او دومره عزت ورکړی دی چې دا غونډه موږ د لالا په ځای کې هم کولی شوه، خو دا غونډه موږ دلته ځکه راوړه چې موږ د هغه کلیوالو له او د هغه کور والو له عزت ورکوو. هغه د دې عزت قابل دي، موږ ځکه دلته راځو. دا تعزیتي غونډه موږ په ښه ځای کې هم کولی شوه، دا موږ پریس کلب کې هم کولی شوه، دا موږ د لالا په ځای کې هم کولی شوه، خو دا غونډه موږ د دې دپاره دلته راوړې ده. لالا دا خبره کړې وه چې موږ به کله هم زموږ الله دې نه کړي چې زموږ دا شاعران، مطلب دا دی دا خو له لاره خامخا به ځي، خو لالا زه په دې وجه باندې دا کوم چې دی کوم ځای کې زموږ شاعر ملګری وفات شوی دی، نو موږ هلته تللي او د هغوی په ځای کې موږ تعزیتي غونډې کړي دي. موږ د چا نه څه غواړو نه، خو موږ صرف او صرف دا پښتانه شاعران که تاسو ګورئ نو که نن سبا دا پښتو لږه راټینګه ده، یا په سکول کې راټینګه ده، یا په یونیورسټۍ کې راټینګه ده، او یا یو کتاب موجود دی، نو دا د دې خلکو د وجې موجود دی. ځکه چې زما هر یو نن سبا زما هر یو کس چې خپل بچی داخلوي نو هغه وایي یاره پلاني پبلک سکول ته یې بوځه، پلاني پبلک سکول ته یې بوځه. په پبلک سکول کې زما په پښتو باندې پابندي ده، په پبلک سکول کې زه په خپل استاد یم، جی زه په خپل استاد یم، زه په سکول کې استاد یم. زما د پښتو د مضمون سره څه تعلق نشته، خو الله ګواه دی چې زه په خپل سکول کې پښتو پړاوم. زه چې کوم سکول ته تللی یم په هغه سکول کې پښتو پړاو کړې ده، او ښه په جبر باندې مې پښتو پړاو کړې ده. که زما پرنسپلانو دا ویلي وي چې یاره دا پښتو نه واړه ویلی شي نه دغه کولی شي، ما وی زه به ورته پښتو ښیم، زه به ورته لیکل هم ښیم، زه به ورته ویل هم ښیم، او زه به ورته پړاوان هم ښیم. هر سکول ته چې تللی ما هغه سکول کې پښتو پړاو کړې ده. خبرې د دې خبرو دا موقع نه ده، خو زما وغواړي چې تاسو خپلو بچو ته پښتو وښایئ. منګه د خپلو ملګرو سره ډېرې زیاتې مینه کوو. الله ګواه دی چې زما دا کوم شاعران ملګري را جمع شوي دي، زموږ د نن یو خدای خبر دی. هر سړی به مطلب په یو کمیونټي کې مختلف کمیونټیز دي، هر سړی به د خپل کمیونټیز د کولیګ سره مینه ساتي، محبت په ساتي، خو موږ شاعران د یو بل سره بیا ډېر زیات محبت ساتو. بیا سمندر صاحب له به راشو، سمندر صاحب ډېر زیات ګوره که تاسو هغه دغه وایي مشران متل کې کوي گر کی مرغی دال برابر، در کی مرغی دال برابر، یا زندہ ہو تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا، زندہ ہو تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا، مر جائے تو انسان کی بڑھ جاتی ہے قیمت. زمانگا علمیه دا ده چې زمانگا کله یو کس ژوندی نه هغه ته موږ بد ګورو، هغه له موږ هغه مینه نه ورکوو، خو چې کله یو سړی مړ شي یاره پلانې سړی ډېر ښه سړی و، یاره پلانې لږ خو ډېر خالق و، موږ ته خو اوس پته ولګېده، نو تا ته مخکې ولې پته نه لګېده چې تا ته اوس پته ولګېده چې پلانې ډېر ښه سړی و. نو که یو سړی تاسو درناوی ورکوئ او قدر ورکوئ نو د هغه په ژوندون باندې هغه قدر وکړئ، هغه په ژوندون باندې مینه ورکړئ، هغه داسې مینې په مړینه باندې مه ورکوئ. نو سمندر چې و، سمندر زمونږ د زړه سر و. نوم ګوره تاسو ټول دې کې به ډېر ایجوکیټډ کسان ناست دي، دا پلار چې خپل بچو له نوم دي دا نوم ولې د لږ دي، په نوم باندې په شخصیت باندې د نوم ډېر غټ اثر وي. د هر چا چې شخصیت وي د هغه شخصیت د هغه په نوم باندې ډېر لوی اثر وي. دا عنایت صاحب کو سمندر تخلص څخه هغه په دې شاه سمندر و، تاسو نه پېژندو، هغه موږ پېژندو.
هغه یوازې د الفاظو سمندر نه و، هغه د اخلاق هم سمندر و او هغه د خدمت هم سمندر و. زمونږ د لالا د خدای ژوندی ساتي. تاسو چې کله داسې دغه شی لږ بور شئ نو یاره موږ چکر لګي. زمونږ د لالا په دې ناجوړه وجود باندې موږ په 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې پس په دغه غرونو کې پروګرام را جوړ کړي. د خپل جب د پیسې ولګوي، موږ له چای راکوي، موږ له روټۍ راکوي، زمونږ د شاعران را جمع کړي او موږ دلته بوځي، موږ را جمع شو، موږ خوشحاله شو، یو بل سره میلاو شو. سمندر چې کوم سمندر زمونږ د شاعرانو په دې شعرونو کې هسې ونه وي چې موږ په دې وزرو شوي یو، موږ په حساب وزرو شوي یو. چې به زمونږ کوم خدمت کوو، موږ چې باندې تلو هغه به د اوبو انتظام مخکې کړی و، هغه به د لوښو انتظام مخکې کړی و، هغه به د چېرې ته موږ په تیاره باندې ورغلو. اوس په خدای خبر چې هغه چې سمندر زموږ په نورو ملګرو کې راوځي او که راوبو نه ځي. نو دا شعرونه هسې ویل نه دي چې بس ډېر ښه او ډېره له او ډېر مزېدار او ډېره ده. شعرونه که د یو سړي په دغه کې ویله کېږي نو د هغه شعر د زړه د هغه آواز وي، د هغه د زړه نه راوځي. زمون سمندر چې وہ اپریشا سمندر ہو. حالات کے سمندر میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے سمندر میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا میں، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا میں سمندر، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. نو سمندر چې کوم پریشا سمندر ہو. دا لالا چې دا دومره شل پانی لیکل کړي دي دا اسی نه دي کړي. د انسان کې یو شخصیت دی، دا هغه به یو لیمیټډ شخصیت دی چې ته څومره د انسان شخصیت وي په هغه کومره لیکل کېدی شي، په هغه کومره لیکل کېږي. زمونږ د لالا که په هغه باندې 22 پاڼې یا 12 پاڼې لیکل کړي دي نو په سمندر کې څه وو. سمندر اسې سمندر نه و، سمندر ته اسې سمندر نه وي، هغه کې څه وو ځکه په لالا دونه لیکل کړي دي. لالا ته موږ یونیورسټي ته کوي چې موږ ټول راغونډېږو د لالا نه موږ زده کړه کوو. او لالا کېدای شي تاسو یې پېژنئ، خو په دې کې ډېر کسان چې کوم دي نو به لالا نه پېژني. لالا تاسو زما په خیال باندې ډېر کسان به پکې تاسو نه پېژنئ. لالا ته پکار ده چې په لالا باندې دلته یو ډېر لوی پروګرام وشي. نشانه دا زما یو تجویز دی، دا ځان سره کا را روان پروګرام په لالا باندې دغه کې په هر ځای کې چې د لالا په شخصیت باندې لیکل وکړي، په لالا باندې ګوره چې دی زموږ سره دومره مینه ساتي او زموږ سره دومره کوي، په موږ نه د حق حق جوړېږي چې موږ نه د حق ادا کړو. دا زموږ مشران دي، دوی موږ له ډېر زیات عزت نه، دوی له ډېر کشران موږ له ډېر زیات عزت راکړی دی. نو پکار دی چې موږ هم دله عزت ورکړو. دا رامداد د تېښتې سړی نه دی، رامداد د تېښتې سړی نه دی، چېرته د غره لمن کې ګورې مړ به وینه. لالا د رامداد لوسی دی، تاسو به یا دا پېژنئ یا نه، د هغه رامداد لوسی دی زموږ دا لالا جی. نو دا یو ډېر تاریخي شخصیت دی او چې په کوم ځای کې دا تاریخي شخصیت موجودي نو هلته به انشاءالله دا پتنګان دا شاعران د دنه راتاویږي، دلته به راځي. په لالا باندې ډېرو خلکو دغه کړي، خو موږ که موږ هر څومره خبرې وکړو، هر څومره خبرې وکړو، خو سمندر په شان سړی بیا ګوره د هر سړي خپل یو دغه وي یو ځای وي. ډېر ملګري به راشي، ډېر خدمتونه به وکړي، ډېر دغه به وکړي، خو هغه یو ملنګ سړی و. تاسو زما په خبرو دغه کېږئ مه جي، بس زه یو 2 منټه نورې خبرې کوم بس کوم. ما ته خو لالا وي چې ته به ډېرې خبرې وکړې، خو دا نور ملګري هم پاتې دي، ټایم هم ناوخته دی. نو سمندر صاحب چې کوم و نو هغه به چې موږ سره به هلته ناست وو، یو ډېر خاموش طبیعته سړی و. دا کلیوال چې کوم نو دا زمونږ چې اکثر په یو کلي کې یو شاعر وي یا هغه څه دغه وي نو هغه ته څه ډېر په عجیبه عجیبه الفاظو باندې هغوی دغه کوي. حالانکه شاعر د چا نه څه غواړي نه. الحمدلله په دې شاعرانو کې داسې داسې خلک دی چې تاسو هغوی کله پرسنلي وپېژنئ نو بیا به ته پته ولګي چې په دې شاعرانو کې څنګه څنګه خلک دي، د کومې قبیلې سره تعلق ساتي، د کوم قام سره تعلق ساتي، دغه ایجوکیشن څه دی، دغه مطلب دا دی چې فیلډ څه دی. نو موږ هم څه اوبو نه یو راوړي، دا شاعران لیکل کوو، خو شاعر چې دی شاعر جوړېږي نه شاعر پیدا کېږي. غټ غټ کلي به وي، لوی کلي به تاسو ورسې ګیر چاپېر وګورئ که نه، داسې لرې لرې پورې لاړ شي. زما په خیال دلته به صرف یو سمندر پیدا شوي، بل به څوک نه، بل شاعر به دلته څوک نه. یو سمندر دا الله ورکړه ده.
دا زده کړل شی نه دی او نه یو انسان دا چاله ورکولی شي. نو سمندر پریشا سمندر او موږ پسې ډیر زیات خپه یو، زمونږ پسې زیات د هغوی دا کور والا خپه یو. خو موږ چې دلته راغلي یو موږ د خپل غم د کور والا له راوړی دی، د کلیوالو له م راوړی دی. څومره چې ستاسو دا کلیوال دا دغه ور دلته په غم کې شریک کي، موږ د هغوی سره په غم کې شریک یو. دا موږ راغلي دلته د هغوی دپاره یو. او صرف دغه دوه خبرې مې ورکوم چې الله دې زموږ د ملګري له جنت الفردوس ورکړي او الله دې د لالا دا سورې زموږ په سر باندې دغسې قایم و دایم ساتي چې زموږ د دې ملګرو دغسې خیال ساتي او دغسې زموږ دا ملګري را غونډوي. ما لالا زما له ډېر غوښتل چې زه په سمندر څه ولیکمه، خو لالا ما ته وی چې نه ته لیکل مه کوه، ته صرف یو څو خبرې په سمندر باندې وکړه. نو دغه ما یو څو خبرې سمندر ته دغه کړي، سمندر ته صرف یو دوه شعرونه خپل ډالۍ کوم، هغه مې نه دي لیکلي. خو د چا د لاسې په سلګو په توره شپه ګنډله، د چا د لاسې په سلګو په توره شپه ګنډله، د خپل څادر نه یوې مور ورته پرده ګنډله. د چا د لاسې په سلګو په توره شپه ګنډله، د خپل څادر نه یوې مور ورته پرده ګنډله. او د دې سماج د بې حسۍ او بې وسۍ د لاسه، د دې سماج د بې حسۍ او بې وسۍ د لاسه د درد په تارې د پر حسي ګله خوله ګنډله. ډېره مننه جي. ډیره زیاته مننه عادل صاحب. د یقینا د عنایت سمندر په شخصیت مو ډیرې خبرې وکړلې، مهرباني. ناوګۍ د میمونې په وینو سره شوه، ناوګۍ د میمونې په وینو سره شوه. شیر عالم ته دا د مینې جمال سپکو، د زړه نیت د یوسف د سر نه تیرو، زلیخې ته محبت کې وبال سپکو. او بیا ویم چې په اخلاص کې د عمل د رب وخت قبولو، سشو کو دنیا ته بلال سپکو. او بیا ویم او عقوبت شي د دشمن د مات احکار شو، تموجن ته په طاقت کې زوال سپکو. نو دام دشمن د مات احکار شو، تموجن ته په طاقت کې زوال سپکو. او بیا ویم چې د پښتو سره په یو کونجه کبیل، د پښتو سره په یو کونجه کبیل، جوارګر ته د اصلا په مثال سپکو. جوارګر چپې په دی باندې دو نیلاب لنډي سین ته وای نو خاري سین ته د نیلاب چپې په دی باندې گوادي د بیننګ پښتنو ته خوشحال سپکو. او علي خان غوندې د وخت څخه و ملکان دستا هغې کې اقبال سپکو. والسلام. سمندر په اخلاقو برابر وي سمندر کلک ولاړ په پښتنو او په پښتو وي، کلک ولاړ په پښتنو او په پښتو وي، د پښتو ادب خبر وي سمندر، د پښتو ادب د کړي خدمتونه، خو ادیب وي خو شاعر وي سمندر. نو ټول دوستان د اخلاقو بندیوانو، ملنګ ته به دانشور وي سمندر. دا ادب د علم لوی خزانه وي، دا ادب د علم لوی خزانه وي، بوتو ته سکندر وي سمندر. خوی خصلت کې د اخلاقو نمونه وي، دار چاز د زړګي سر وي سمندر. ستا ملګری تا پسې کوي خفګان، ته جدا په لوی سفر سمندر. دامن مخویندې روڼو ته ډېر ګران وي، د پلار مور لښتې جګر وي سمندر.
ما دلشاد تا په خوږو کې داسې خوږ وې ما دلشاد تا په خوږو کې داسې خوږ وې لکه ګل او شکر سمندره. ډېره والدي ډېره مننه. په د ټولو مشرانو ډیره زیاته مننه کوم چې په دومره باران دی او ځان یې را رسولی دی. غزل طرف ته ځو ډېرې خبرې نه کوم، مشران به خبرې کوي. بره شهابو په اسمان لاړو د دې دنیا نه په ارمان لاړو. بره شهابو په اسمان لاړو د دې دنیا نه په ارمان لاړو. په هغه ګل پسې خپه یم ډېر رانه بې وخته په خزان لاړو. او چې د پښتو د پاره سر نه تېرو هغه ګل مخې ګل خوبان لاړو. اوس د رامداد په قافله خفه شوم چې سمندر د دې جهان لاړو. او چې په شوق مالیاري کوله د دې ګلبڼ هغه دربان لاړو. او چې به یې ښکلې دا خانقاه ساتله هغه مکین د دې مکان لاړو. عبید خفا د سمندر په فراق رودې د اوښکو په ګریوان لاړو. ډېره مننه. د لالا لیکل شوی مضمون هم پیش کړو. نور ملګري به هم خپل شعرونه او مضمونونه اوري. دغه لنډ غونتی کلام دی چې زمونږ یارۍ ته دې ونه کتل د سره یاره ای سمندره یاره. زمونږ یارۍ ته دې ونه کتل د سره یاره ای سمندره یاره. لار دې جدا کړه له دې چم له دې دوتره یاره ای سمندره یاره. او ولې اشنا په نیمه لار کې لاړلې بیل شوې ولې اشنا په نیمه لار کې لاړلې بیل شوې د ژوند په دې ګرم بازار کې لاړلې بیل شوې. څومره بې وخته شولې پاتې له لښکره یاره ای سمندره یاره. زمونږ یارۍ ته دې ونه کتل د سره یاره ای سمندره یاره. او ستا خو وې زده د ژوند سندرې په ژوند مینه ستا خو وې زده د ژوند سندرې په ژوند مینه. او د ژوند د ولې لاړې لرې په ژوند مینه. خدای زده چې چا دې دا ځواني کړه د نظره یاره ای سمندره یاره. زمونږ یارۍ ته دې ونه کتل د سره یاره ای سمندره یاره. په خپلو دغه شعرونو باندې بلنه ورکوم نور اسلام صاحب ته چې راشي او خپل نظم شریک کړي. نور اسلام صاحب. دارو اخاد سمندر ته وای ای زمونږ د زړونو خانه چرته لاړې ای زمونږ د زړونو خانه چرته لاړې موږ دې پرېښودو پریشانه چرته لاړې. او ټول ملګري شاعران در پسې جاړي ټول ملګري شاعران در پسې جاړي د ادب د لارې ځوانه چرته لاړې. او تا خو وې چې موږ به ټول عمر یو ځای یو تا خو وې چې موږ به ټول عمر یو ځای یو ولې بیل شوې د لالا نه چرته لاړې. تا خو وې چې موږ به ټول عمر یو ځای یو ولې بیل شوې د لالا نه چرته لاړې. او خپل پردي دې په خوبونو کې ټول ویني په دې ټولو خلکو ګرانه چرته لاړې. او ستا په خیال کې پښتو ژبه درخانۍ وه د دې دور ادمخانه چرته لاړې. او خلک وایي دوران راشي دوران تیر شي سمندره بې دورانه چرته لاړې. او پاک الله دې زمونږ دغه ځای ښایسته کړي د ټولو. پاک الله دې زمونږ دغه ځای ښایسته کړي دا چې ته سره د ایمانه چرته لاړې. او زه جان زیب درته هر وخت لاس په دعا یم عاجز خویه خوږ زبانه چرته لاړې. موږ دې پرېښودو پریشانه چرته لاړې. یو دوه شعره وایم نو استاد بسام به درته وایم. لګیا ده د خپل خیال مظاهره کوي او جاړي لګیا ده د خپل خیال مظاهره کوي او جاړي. هر چاته مې د ستړي ژوند قصه کوي او جاړي. او لالا یو خوب مې داسې ولید چې په تور لحد کې پروت یم لیکل مې څوک د قبر په خزه کوي او جاړي لیکل مې څوک د قبر په خزه کوي او جاړي.